بست کلا د خپل لرغوني تاریخ په لرلو سره یو ځل بیا هلمند د سیلانیانو په مرکز بدل کړي. هلمند کې د بست په نوم تاریخي کلا چې زرګونه کلونه تاریخ لري د مرکز لښکرګاه جنوب لور ته په 10 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د شاوخوا 4 لسیزو جګړو وروسته یو ځل بیا یې هلمند د داخلي او بهرنیو سیلانیانو په مرکز بدل کړي. د 2 اونۍ په جریان کې د بهرنیو سیلانیانو 2 ډلو له دغه تاریخي او لرغوني سیمې څخه د نږدې لیدنه کړې چې له جملې تېره ورځ د بهرنیو سیلانیانو یوه 8 کسیزه ډلې د دې سیمې تاریخي ځایونه له نږدې ولیدل. په دغه 8 کسیزه ډله کې چې 3 میرمنې او 15 تنه نارینه دي د بریتانیا، جاپان، فرانسې، سلواکیا او امریکا اوسیدونکي شامل دي او د کابل په ګډون یې بلخ، بامیان او غور ولایتونو ته سفر کړی چې هلمند ته د 5م ولایت په توګه سیاحتي سفر وکړ ترڅو د لرغونو سیمو څخه لیدنه وکړي. دوی وایي موږ له دې وړاندې نورو هیوادونو ته هم سیاحتي سفرونه کړي خو افغانستان او د دې سیمې خلک ځانګړي دي چې زموږ یې ښه استقبال کړي او موږ د دوی له چلند څخه خوښ یو. And it was a different Afghanistan at that time. دا دویم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. یو ځل په 1988 میلادي کال کې راغلی وم خو اوس یې ډېر تغییر کړی او د بست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی. ما تر اوسه داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم چې بیا راسم او د افغانستان تاریخي ځایونه وګورم. د بین مک چین په نوم یو بریتانوی چې په لومړي ځل افغانستان او هلمند ولایت ته سفر کوي د هلمند د تاریخي سیمو د خلکو چلند، خوړو، آب و هوا په اړه د خوښۍ احساس کوي. دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه ولیدل. اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لښکرګاه بازار ته راووتم. د خلکو چلند زموږ سره صمیمانه و او ډیر خوندور خواړه مو وخوړل. لښکرګاه یو ښایسته ښار او پاکه هوا لري. یاد سیلانیان وایي چې افغانستان ته زموږ سیاحتي سفر ډیر په زړه پورې و او ډیر څه مو ولیدل. موږ له نورو سیلانیانو غواړو چې افغانستان ته راسي او د تاریخي سیمو او ښارونو څخه د نږدې لیدنه وکړي. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې د ګریګ او ویلم په نوم د فرانسې او بلجیم هیواد 2 تنه سیلانیانو هم د هلمند له تاریخي سیمو څخه لیدنه کړې وه.